د سنرایز حیدر اباد لوبډلې لپاره په روان IPL لیګ کې مخکې تګ هیلې تر ډیره پای ته ورسېدې. وروسته له هغه چې د ډیلي کیپیټلز لوبډلې پر وړاندې لوبه د باران له امله بې نتیجې شوه، سنرایز حیدر اباد د سیالې لوبډلې پر وړاندې ډیره ښه توپ اچونه وکړه او ډیلي لوبډله یې یوازې تر 133 منډو محدوده کړه، خو باران د دوی د بریا فرصت له منځه یووړ. سره له دې چې په دغه لیګ کې د سنرایز حیدر اباد لوبډلې 3 لوبې پاتې دي، خو حتی د 3 واړو بریاو په صورت کې به هم یوازې 14 پوینټونه ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې 4 لوبډلې له وړاندې 14 یا زیات پوینټونه لري چې دا پلی آف پړاو ته د حیدر اباد د رسیدو امکان تقریبا ختموي. د نیوزیلند پخواني وکټ ساتونکي کیټي مارټن ESPN ته ویلي چې دا ښه لوبه وه خو ښایي ناوخته وي. داسې ښکاري چې دوی نیم لیګ ته رسېدلي وو چې درک یې کړه د تیر کال توپوهنیزه ستراتیژي شاید سږکال کار ورنه کړي. سنرایز حیدر اباد د فصل پیل د 280 منډو ستر هدف سره وکړ، خو وروسته یې بریدګره تګلاره پر شا ولوېده. د هند پخواني چټک بالر ویرونارون وویل چې که شرایط له تاسو سره مرسته ونه کړي باید خپله لوبه ورسره برابره کړئ، نه دا چې تل پر یو سبک لوبه وکړئ. د حیدر اباد روزونکي ډینل ویټوري هم منلي چې د حیدر اباد سږنی پیچ د دوی له تمې سره سم نه و، کوم چې د توپوهونکو لپاره ستونزمن تمام شو. که څه هم ځینې لوبغاړي لکه کلاسن، ابیشیک شرما او ایشان کیشن ښې لوبې ونه کړې، خو سیال توپ اچوونکي ژر پوه شول چې څنګه ورسره مقابله وکړي.